لمید یو چا په غم توتا یارا لمید یو چا په غم توتا یارا نن کړم د ستړي ژوند کیسه یارا نن کړم د ستړي ژوند کیسه یارا لمید یو چا په غم توتا یارا لمید یو چا په غم توتا یارا نن کړم د ستړي ژوند کیسه یارا نن کړم د ستړي ژوند کیسه یارا رحمت الله مسلمات وای د زړه تسل ول دنیا رخصت کوي نه وای وای عبد الواسي خود مریا وای د شهادت زیری د ګناه در کوم وای وای خدایا غمونه دې یو زوی وای زړه مې زخمي دی د یو چا له غمه مرمه وای وای خاونده څه وکړم ژاړم وای زړه مې کوي د چا له غمه نن آهونه وای وای ما جدایي لیدلې نه وای پکې پراته د ډېر بلا بلا دردونه وای وای لکه مرغۍ وچې وزرې وای په شین اسمان نه تنهایي نه رپوینه وای وای لمنه دا نظم بېلېږي وای زړه مې کوي ورپسې تل نري دردونه وای وای اته والله مسلم جدا شو وای ما جدایي لکه پاڼه راژوینه وای وای لمید یو چا په غم توتا یارا لمید یو چا په غم توتا یارا نن کړم د ستړي ژوند کیسه یارا نن کړم د ستړي ژوند کیسه یارا لمید یو چا په غم توتا یارا لمید یو چا په غم توتا یارا نن کړم د ستړي ژوند کیسه یارا نن کړم د ستړي ژوند کیسه یارا او روزګان ستا سهي ته راغلم ومې لیدل د شاهدانو ډېر قبرونه عبد السلام اخون پکې وای وای د سر لوحې ته مې یادګار ولوستونه کنه ولوستونه لکه تر جانه د زړه سره وای انځور دې ګورم وړې سلګۍ وهمه لا مرجان د دنګو دنګو ګوره تلا یاره درته غواړم جنتونه کنه جنتونه او د یعقوب جان شهید غمونه وای د طوفانونه ما وخوب ته نه پرېږدینه تن کې ګلونه راژېدلې وای وای الله دې ورکړي نن اعلی اعلی ځایونه کنه اعلی ځایونه او د انقلاب څپو وهلې په زړګي وړې بې شمېره ارمانونه محمد عیسی مظلوم ژړېږي وای وای قاري رحمت الله مظلوم یادوینه کنه یادوینه او فیضان تخاري له درده وای د سهار ستوري په دانه دانه ستیمه لمید یو چا په غم توتا یارا
لمې ته یو چا په غم تودا یارا نن کړم د ستړي ژوند کیسه یارا نن کړم د ستړي ژوند کیسه یارا لمې ته یو چا په غم تودا یارا لمې ته یو چا په غم تودا یارا نن کړم د ستړي ژوند کیسه یارا نن کړم د ستړي ژوند کیسه یارا. دا نظم د افغانستان د اسلامي امارت د روزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ د سګزي د کلي فرمایش کړي په ډېره مینه قاري رحمت الله خبیب رحمت الله دلسوز ملا عبدالغفار خدمت الله استاذ نقیب الله ماشوم تکبیر الله ماشوم سعد محمد شکیب آغا شاعر قاری فیضان تخري د اړیکو شماره 050 شل 2 د داسې خپلو په زړه پورې نویو او جدیدو نعتونو د اورېدلو لپاره د خوش نصیب آفیشل یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پیج لایک کړئ.